د پخوانی حکومت د غلو چارواکو اصلیت ولس له لوږې مري، افغانستان یې تباه کړ، خو خپله په بهر کې داسې بنډارونه کوي دا چې خلکو څه غبرګونونه ښودلي. جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د دې ملت پر سر سودا کوونکي به همیشه بدنامه او ذلیلوي. د مړو ضمیرونو خاوندانو ملت د لوږې، فقر او پنجاب په غېږ کې پرېښود او خپله د موسیقي، شراب او کباب سره سره د انجونو د رقص محفل ته ناست دي. په داسې حال کې چې تر 95 سلنې پورته افغانان د فقر سره مخ دي چې شپه خوري ورځ ته حیران وي او چې ورځ خوري شپې ته حیران وي. خو هغه کسان چې بیا د همدې ولس وینې وزبېښلې، د ملت پیسې ولوټلې، نه یوازې دا چې په همدې پیسو یې دننه هیواد کې ماڼۍ او شاهي محلونه جوړ کړ، بلکې له هیواده بهر هم ځان ته شانداره ځایونه جوړ کړي او په ډېر بې وجدانۍ سره په شرموونکي کارونو اخته دي. ټولنیزو رسنیو کې 2 داسې ویډیوګانې وتلي چې پکې ښکاري د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې د جهاد او مقاومت یوه دعوادار فیروز الدین فیروز نومیږي او د عبدالله لخوا ټاکل شوی وزیر و، هم ناست دی او د شرابو کباب ترڅنګ ژوندۍ موسیقي روانه ده او انجونې ځان ته ګډوي. دا ویډیوګانې د هیوادوالو د بیلابیلو سختو غبرګونونو سره مخ شوي. نجیب ننګیال لیکلي وطن ځینو ته له لومړي سره ارزښت نه و، دوی چې وطن کې و وطن او حکومت لنګه خوا وه، شیدې کولې، دوی ته یې معنا لرله او ښه پکې خوشحاله و. نن چې وطن او خلک یې په بده ورځ کې دي، دوی ټول ورک دي، غلي دي او د خپلو پیسو حسابونو په مدیریت او عیاشیو اخته دي. یو هم نه غږیږي، دوی ډېر کم اصل خلک و. پخوانی کرکټ لوبغاړی هستي ګل عابد لیکلي د پخواني دولت وزیران او جنرالان په داسې حال کې په بیرون کې نشې او تماشې کوي چې ولس یې همدا اوس د غربت د لاس خپل واړه واړه اولادونه خرڅوي. عسکر یې په همدې بارانونو کې ورځ مزدوریانې پسې ګرځي. د الله جل جلاله ډېر شکر ته چې افغان ولس او د دې ولس راتلونکی له داسې خبیث او فرعون مخلوق نه خلاص شو. یو شمېر نورو بیا لیکلي چې د اشرف غني او عبدالله له کبله داسې غله، وطن فروش او خاین چارواکي پر موږ ګمارل شوي وو چې اوس خپله په بهر کې عیش و عشرت کوي، خو ولس یې د ښامار خولې ته پرېښی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.